تازه طالبانو د ګلبدین حکمتیار پر کور، تلویزیون او سیاسي دفترونو بندیز ولګاوه. دا چې څنګه نور جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. په کابل کې یو تازه او مهم پرمختګ هغه وخت رامنځته شو چې طالبانو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور وتړه. د هغه پورې تړلي تلویزیوني چینل یې وتړه او د حزب اسلامي سیاسي دفترونه یې وتړل. دا ګامونه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د سیاسي فضا د کنټرولولو لپاره اخیستل شوي اقدامات بلل کېږي. د راپورونو له مخې طالبانو د کابل په زړه کې د ګلبدین حکمتیار د استوګنځي دروازې وتړلې. طالبانو په هممهاله ډول د حکمتیار د تلویزیوني چینل چې د هغه د سیاسي نظریاتو او پیغامونو د خپرولو مهمه وسیله وه خپرونې بندي کړي. د یاد چینل دفترونه تړل شوي او د هغه اړوند ټول فعالیتونه درول شوي دي. د طالبانو لخوا د ګلبدین حکمتیار پورې تړلي سیاسي دفترونه او د حزب اسلامي نور فعال مرکزونه هم بند شوي دي. ویل کېږي چې طالبانو دا اقدامات د دې لپاره ترسره کړي چې د حزب اسلامي ځینې سیاسي فعالیتونه او پروپاګاندا مخه ونیسي، کوم چې دوی د ملي امنیت لپاره خطر ګڼي. د طالبانو په وینا دا ګامونه د دې لپاره اخیستل شوي چې په هیواد کې امنیتي حالات د ښه والي په موخه د ټولو سیاسي مخالفینو فعالیتونه تر کنټرول لاندې راولي. دوی ادعا کوي چې ګلبدین حکمتیار او د هغه ډلې فعالیتونه له حکومت سره په ټکر کې وو او ځینې وخت یې د طالبانو پر پالیسۍ او کړنو نیوکې کولې چې د طالبانو په وینا دا کارونه د افغانستان د سولې او ثبات پر وړاندې خنډونه جوړوي. په دې اړه ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي لخوا تر اوسه پورې کوم رسمي خبرګون یا دریځ څرګندونه نه ده شوې. حکمتیار چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی سیاسي شخصیت دی، تل د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې او نیوکې څرګندې کړي دي او د طالبانو د ځینو پالیسیو پر وړاندې خپل دریځ پیاوړی ساتلی. په ټولنه کې د دې اقداماتو په اړه مختلف خبرګونونه راپورته شوي دي. ځینې کسان وایي چې طالبانو د حکمتیار پر کور او دفترونو د بندیزونو په لګولو سره سیاسي مخالفینو پر وړاندې زغم نه لري. په مقابل کې ځینې کسان په دې باور دي چې دا ګامونه د ملي امنیت د خوندي کولو لپاره اړین وو او طالبان باید د هغو کسانو پر وړاندې ګامونه پورته کړي چې د دوی حکومت ننګوي. دا اقدامات ښایي چې په افغانستان کې سیاسي فضا لا هم ترینګلې ده او طالبان غواړي د خپلې واکمنۍ هر اړخیز کنټرول ترلاسه کړي. دا د وخت پوښتنه ده چې ګلبدین حکمتیار به څه ډول غبرګون وښایي او یا په راتلونکي کې به دا بندیزونه د سیاسي فعالیتونو د زیانمنېدو لامل شي که نه. د ګلبدین حکمتیار د کور، تلویزیون او سیاسي دفترونو تړل په ډاګه کوي چې طالبان نه یوازې د سیاسي مخالفینو د خاموشولو هڅه کوي، بلکې په افغانستان کې د یو واحد او کنټرول شوي نظام د ټینګښت په لټه کې دي. دا ګامونه ښایي د نورو سیاسي ډلو او ګوندونو د فعالیتونو پر وړاندې هم یو خبرداری وي. له ملتیا مو مننه. ښه وخت.